لیکن کچیر خاوند زورور دی هغه د زنانې د حقوقو خیال نه ساتي یا زنانه زوروره د هغه د خاوند د حقوقو خیال نه ساتي نو بیا د خاوند لپاره د زنانې پر دغه حالاتو په دنیا کې صبر کول او یا زنانه د خاوند پر دغه حالاتو باندې چې د هغې د حقوقو د ضایع کېدلو ترتیب دی پر هغې باندې صبر کول او پر دې باندې الله تعالی بیا هغې ته ډېر لوی اجر ورکوي دنیا کې به الله تعالی ډېر لوی اجر ورکوي او قیامت کې به د دغه خاوند د عمل نامې څخه د دې حقوق اخیستل کېږي او دنیا کې به الله تعالی د خاوند ته ډېر لوی اجر ورکوي او د مرګ بعد به د دغه زنانې د عمل نامې څخه د خاوند حق اخیستل کېږي روایاتو کې راځي چې کله زنانه ډېره تیزه وي او د خاوند د حقوقو خیال نه ساتي او خاوند غریب صرف په دې جذبه باندې برداشت چې زما زنانه ده زما د بچانو مور د زما د بچانو پرورش کوي بس پروا نه لري که ژبه تیزه ده که نور تکلیف دی که هر څه دی خاوند غریب برداشتوي الله تعالی پر دې برداشت باندې خاوند ته د حضرت ایوب علیه السلام د ژوندۍ ثواب ورکوي حضرت ایوب علیه السلام د الله تعالی نبی دی 18 کاله مسلسل هغې په داسې بیماری کې تیره کله چې هغه بیماری بیا چاته نه ولګېدلې او قرآن کریم د هغې حالات بیانوي قرآن کریم د هغې د صبر او د برداشت بیان کوي او کچېرې خاوند ډېر زورور دی هغې د زنانې د خبرو یوه ذره خیال نه ساتي د زنانې د حقوق خیال نه ساتي زنانه صرف په دې خاطر باندې برداشتوي چې زما د بچانو فلار دی او زما د سر سایوان دی او زه د څه په لرېوالي باندې بې عزته کېږم د خپل عزت او د خپل شرافت خیال ورسره وي او په دې شکل باندې د خاوند کوم مشکلات او تکلیفات ټوله برداشتوي نو بیا خو کتابو لیکلي دي چې الله تعالی به دې زنانې ته د حضرت آسیې ثواب ورکوي آسیه هغه زنانه و چې د فرعون په نکاح کې راله او هغې د فرعون څخه بغاوت وکړي اسلام یې قبول کړي او بیا فرعون پر دیوالونو باندې دا میخ کله او په دې شکل د دې شهادت په نصیب سلو نو بیا به هغه زنانه ته د مرګ بعد الله تعالی د هغې زنانې ثواب ورکوي او د هغې په مقدار ثواب د دې په عمل نامه کې لیکل کېږي نو د ټولو څه ښه خبره دا ده چې خاوند د زنانې حقوق ادا کړي او زنانه د خاوند حقوق لیکن خدا نه خواسته که چیرې په دې کې په یو کې کمزوري او بل دې پر دې کمزوري باندې برداشت وکړي الله تعالی به د ډېر لوی ثواب مستحق کړي